بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسو په ادامه د نن درس مو دی suffixes related to چې هغه اړه لري to procedures، یعنی هغه سفکسونه چې هغه چې دي procedures یعنی عملیې دي. یعنی موږ سفکسونه چې کوم دي دا موږ ته په یو اصطلاح کې موږ ته یو حالت، یو ډیزیز یا یو پروسیجر راښیي. نو موږ هغه پروسیجرونه چې هغه موږ ته ډیزیز یعنی ناروغۍ راښولې چې هغه ریلیټډ ټو پیتالوجي هغه مو وویل. نو اوس چې دی سفکسز ریلیټډ ټو پروسیجرز، دا بیا هغه سفکسونه دي چې هغه موږ ته په یو اصطلاح کې پروسیجر راښیي. وایي نو دوی موږ سره اخیستی وایي some suffixes identify the procedure that is performed on the body part. څه وایي؟ وایي ځینې سفکسونه identify موږ ته راښیي د پروسیجر عملیې that is performed چې هغه ترسره کیږي on the body part پر د بدن پر یو غړي. identified by the word root چې هغه موږ پیژنو په چی سره identified چې راښیي موږ ته چی شي by the word root، یعنی هغه word root خو موږ ول چې موږ ته هغه د بدن هغه غړی راښیي. دا د هغه غړي نوم دی چې پر چی شي باندې هغه د عملیه ترسره کیږي. نو د ګیسټر کستی په یاد دی ګیسټر په معنا د چی شو؟ ګیسټر په معنا د معدې و. نو دا یو ورډ روټ و، ګیسټر د معدې معنا ورکول. او سفکسز بیا موږ ته دا سفکس بیا موږ ته راښوله چې په د معدې باندې څه سوي دي. نو لکه موږ چې وختي تیر زوړ یو مثال ورکړم موږ ویل ګیسټرلجیا، ګیسټر په معنا د معده سو. نو الجیا موږ ته راوښول چې په د معدې باندې څه سوي دي. نو دوی موږ ته وایي ځینې سفکسونه چې دي موږ ته عملیې راښیي. نو هغه سفکسونه چې هغه موږ ته عملیې راښیي د هغو څخه لومړی چې دی سینتیسیس چې دی سینتیسیس is a surgical puncture to remove fluid for diagnostic purposes or to remove excess fluid. وایي دوی وایي دا سینتیسیس چې کوم دی سینتیسیس دا یو سفکس دی is a surgical پنکچر. سرجیکل یعنی جراحي پنکچر دی. پنکچر موږ لکه ستاسو یو ډېر ښه موږ په پښتو کې ښه اصطلاح لرو، کله چې د موټر ټیر پنکچر سي، کله چې یو میخ یا یو شی په دغه ټیر ننوځي نو هغه پنکچر یعنی سوری کی کله چې دغه ټیر سوری سي نو د هغه څه هوا وځي. نو دوی موږ ته وایي دا سینتیسیس چې کوم دی دا یو سرجیکل پنکچر دی. is a surgical puncture، دا یو جراحي په واسطه موږ یو پنکچر ورکو یعنی سوری ورکو چی شته to remove و یو غړي ته to remove تر څو راوباسو fluid یو مایع for diagnostic purposes or to remove excess fluid. د تشخیص دپاره موږ یو مایع راباسو لکه د کله چې د کوچنۍ د یو حملداره ښځه وي د هغه د امینو فلویډ دا یو قسم مایع ده چې کم د مور د رحم څخه ایستل کیږي تر څو دا وګورو چې دا زیات دی کم دی. بیا د مثال مطلب یې دا دی چې دا موږ د تشخیص دپاره هم دا فلویډ راخیستلی سو. د سینتیسیس یو سفکس دی چې هغه موږ ته د یو سرجیکل پنکچر په معنا دی، یعنی د یو جراحي په واسطه د یو سوری کولو عملیه په معنا دی چې هغه to remove د چیش دپاره دغه پنکچر موږ د چیش دپاره کوو to remove fluid for diagnostic purposes، د تشخیصي مقاصدو دپاره دغه مایع موږ راباسو or to remove excess fluid یا کله remove excess یعنی د زیاتوالي د فلویډ د مایع. کله زموږ په د بدن په یو غړي کې یا په نس کې یا په یو بل داسې غړي کې په عضو کې فلویډ زیات سوی نو دغه فلویډ بیا راایستنګه غواړي. نو هغه دا چی شو دا لومړی موږ د تشخیص لپاره یو فلویډ هم ځین راایستلی سو او د زیات فلویډ کله چې زیات مایع یو ځای جمع سوی هم هغه موږ چی کولی سو په راایستلی سو. نو دوی مثال موږ سره اخیستی دی ابډومینوسینتیسیس. نو دا چی دی د ابډومینوسینتیسیس وایي دا ابډومینوسینتیسیس is the surgical puncture of the abdominal cavity to remove fluid. وایي دا یو سرجیکل پنکچر دی، یو جراحي په واسطه سوری کیدلو عملیه ده of the abdominal cavity د نس د جوف to remove تر څو راوباسو فلویډ چی شي هغه مایع
ما ته ویل چې دا موږ د ډایګنوستیک یعنی د تشخیص لپاره هم دغه مایع بیا کارولی سو چې بیا وګورو چې دا مایع څنګه د نارمل د غیر نارمل د زیاته د کمه ده او که چیرې په یو ځای کې په غیر نارمل توګه فلوید یعنی د مایع زیات شوی هم بیا دا چی کوو موږ دا ابډامینو سینتیسیس عملیه ترسره کوو. نو ابډامینو چې دی ابډامینو په معنا ده ابډامین سو ابډامین و نسته وایي ان سینتیسیس او سینتیسیس په معنا ده چی سو سینتیسیس په معنا ده د سرجیکل پنکچر سو. سرجیکل پنکچر یعنی د جراحي په واسطه چی سو د جراحي په واسطه موږ یو فلوید هغه اضافي مایع چې و هغه مو چی کړه هغه مو خارج کړه. بل چیز دی زموږ سره ګرافي بل سوفیکس چې هغه ریلیټډ ټو پروسیجر یو عملیه موږ ته راشي په یو اصطلاح کې هغه ګرافي ده. ګرافي څه وایي ګرافي مینز the process of producing a picture or record. و ګرافي په معنا د یو عملیه ده د یو عکس اخیستلو په د عکس اخیستلو د عملیه په معنا ده. لکه څنګه مثال دوی موږ سره کړی انجیوګرافي څه وایي و انجیوګرافي is the process دغه انجیوګرافي چې ده دا یوه عملیه ده of څه شي of producing a radiograph x-ray ریډیوګراف اصلي وایي ریډیوګراف ایکسرې ته وایي. نو څه وایي وایي موږ ته وویل چې د ریډیوګرافي is the process of producing دا یو عملیه ده د اخیستلو ریډیوګرافیک یعنی د ایکسرې په شکل اني ایکسرې چې موږ خو تور سپین رنګي is the of producing radiographic study of the blood vessels مطالعه د که زه په اسانه الفاظ درته وایم یا په ټول عبارت وایي موږ ته داسې ویل چې ګرافي is the process of producing a radiographic study of the blood vessels after the injection of a contrast medium to make these blood vessels visible. نو موږ ته ویل چې انجیوګرافي چې کوم ده انجیوګرافي دا د ایکسرې په توګه د یو عکس اخیستنې عملیه ده کله چې موږ و رګونو ویسلز رګو ته after the injection of a contrast medium کله چې یو کنټراست ځلا ورکوونکی میډیم موږ زرق کو و چې ته ورق ته نو بیا هغه رګ موږ ته په صحیح توګه راښکاره کېږي. بیا چې د هغه څه موږ عکس واخلو موږ ته راشي چې دا هغه رګ چې کوم دی آیا دا نارمل دی آیا په دې کې یو کتله رامنځته سوې ده یا نه ده رامنځته سوې. نو انجیوګرافي د دغې عکس اخیستنې په معنا دی. لکه څنګه انجیو مینز چې شي بلډ ویسلز د وینو رګ and ګرافي مینز چې شي ګرافي مینز د پروسس اف ریکارډینګ دا په معنا ده دغه عملیه د عکس اخیستنې په عملیه دی. انجي چې دی د انجیو دا یو ورډ روټ دی دا په معنا د څه دی د یو رګ که هغه دلته دا نه دی تشخیص کړی چې آیا دا وین دی یو ورید دی که ارټري یا شریان دی که هغه وایي بیا هلته موږ ته راټول لکه وختي چې موږ ته ویل ارټریوسکلیروسیس ارټریوملیشیا هغه د یو شریان ابنارمل سافټنینګ و هارډنینګ و خو دلته بیا انجي راخیستی انجیو بیا په معنا د رګ دی د عام رګ. نو دا چې سو انجیوګرافي دغه پروسس دغه عملیه ده کله چې موږ د یو رګ ته یو کنټراست میډیم زرق کو یو داسې ځلا ورکوونکی ماده ور زرق کو نو هغه بیا د ایکسرې په توګه موږ عکس ځینې اخلو نو هغه موږ ته هغه رګ راشي چې آیا په دې کې دا نارمل دی که اب نارمل دی. بل سفکس دا خو هغه تیر ګرافي و دا بیا ګرام دی. ګرام بیا څه دی ګرافي هغه د عکس اخیستلو عملیه ده دا ګرام بیا د عکس دی دا عکس دی بیا ګرام وایي ګرام مینز ا پکچر او ریکارډ دا په معنا د څه دی په معنا د عکس یا یو ریکارډ دی. ان انجیوګرام اوس بیا یو بل مثال دی ان انجیوګرام و یو انجیوګرام چې دی is the film دا هغه عکس دی produced by angiography چې هغه د انجیوګرافي په نتیجه کې موږ ته په لاس راغلی. انجیوګرافي اوس دستي موږ ویل چې انجیوګرافي هغه د عکس اخیستنې عملیه ده او د عکس چې کوم موږ ته په لاس راغلی هغه ته بیا انجیوګرام وایي. انجیو مینز څه شي انجیو مینز بلډ ویسل and ګرام مینز ا پکچر او ریکارډ او ګرام بیا په معنا د څه دی د پکچر یا د یو عکس یا د یو ریکارډ دی. بل سوفیکس چې هغه چې موږ ته راشي
یو پروسیجر راشي هغه پلاسټي دی. پلاسټي وختي موږ ویلو که ستاسو په یاد وي. پلاسټي means a surgical repair. دا بیا یو د جراحي په واسطه د یو شي بیا رغونه ده یا ترمیم دی. مثال دوی موږ سره کړی مایوپلاسټي. مایو په معنا د مسل یعنی د غوښې ده. پلاسټي په معنا د سرجیکل ریپیر ده. نو څه وایي مایوپلاسټي از د سرجیکل ریپیر اف ا مسل. کله چې په غوښه کې یو مشکل رامنځته سي، کله چې بیا موږ د هغه بیا ترمیم کو، نو هغه عملیې ته څه شي وایي؟ مایوپلاسټي ورته وایي. نو مایو په معنا د څه شي؟ د غوښې، او په معنا د غوښه یعنی مسل، and پلاسټي means او پلاسټي بیا په معنا د سرجیکل ریپیر د جراحي بیا ترمیم. سکوپي بیا چې ده، سکوپي means visual examination. کله چې یو شی موږ په سترګو باندې وینو، دغه کتنې دې عملیات څه شي وایي؟ سکوپي وایي. دوی یو مثال زموږ سره اخیستی دی، وایي ارتروسکوپي. ارتروسکوپي چې دی، ارتروسکوپي is the visual examination. دا چې دی د کتنې عملیات of the څه شي of the internal structure of a joint. د یو مفصل، د یو جوړ، د یو بند د کتلو یعنی د کتلو عملیات دا تشخیصي وسیله ده. لکه موږ اندوسکوپي کوو. اندوسکوپي یعنی د دننه د غړو یا د دننه اجوافو د کتلو عملیات ده. اوس وایي ارترو دا یو ورډ روټ دی چې په معنا د څه دی؟ means joint په معنا د مفصل دی. and سکوپي means او دا سکوپي بیا په معنا د څه دی؟ visual examination د لیدلو ده. visual examination په معنا د یو شي د څېړلو. visual معنا د لیدلو په وخت کې کله چې یو شی موږ وینو، موږ ویژوالایز کوو یې. نو سکوپي چې دی، سکوپي means visual examination.